سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینهوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتې وئ ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم مینهوالو په نننۍ ویډیو کې درته ډېره ښه او جالبه طریقه وړاندې کوم د فیسبوک په اړه ما ته بعضو کسانو میسیجونه کړي وو واتساپ باندې هغه وایي چې څنګه کولی شو چې خپل د فیسبوک اکاونټ پاسورډ ریکور کړو یعنې که چېرته ستاسو د فیسبوک اکاونټ پاسورډ هیر شوی وي نو څنګه کولی شو چې بیرته خپل د فیسبوک اکاونټ پاسورډ پیدا کړو نو په دې ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه ښیم تاسو ویډیو مه سکیپ کوئ او دغه ویډیو تاسو له موږ سره تر پایه وګورئ انشاءالله چې تاسو لپاره به جالبه وي او تاسو ته به خوند درکړي همداشان په دغه ویډیو کې د فیسبوک ریکور مکمله طریقه درښیم چې تاسو که ایمیل در سره وي او که تاسو سره د موبایل شمیره در سره وي نو تاسو کولی شئ چې خپل پاسورډ بیرته پیدا کړئ او خپل پاسورډ ریکور کړئ نو مینهوالو د دې طریقې لپاره که چېرته تاسو د فیسبوک اکاونټ لرئ نو تاسو پاسورډ هیر کړی دی نو تاسو به لاړ شئ فیسبوک ته کله مو چې فیسبوک باندې کلیک وکړ دلته مینهوالو تاسو ته درې آپشنې درکوي یو د لوګین او دوهم لاندې ګورئ فرګټ پاسورډ ده او دریم چې دی لاندې ښکته کریټ نیو فیسبوک اکاونټ دلته به مینهوالو په دغه درې واړو کې تاسو فرګټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ دلته تاسو ته وایي که چېرې تاسو خپل ایمیل ادرس لرئ نو تاسو دلته خپل ایمیل ادرس ورکړئ او که نه تاسو په آی ډي په نمبر باندې جوړه کړې وي نو تاسو د موبایل شمیره ورکړئ مثلا زما د فیسبوک پاسورډ هیر شوی دی نو دلته به تاسو مینهوالو خپل شمیره ورکړئ د موبایل شمیره کومه شمیره باندې چې تاسو خپل د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی وي نو کله مو چې شمیره ورکړه نو هغه شمیره به تاسو سره وي او موبایل کې به مو فعاله وي نو دلته به مینهوالو فایند یور اکاونټ باندې کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ دلته وایي چې تاسو په دې باندې دوه اکاونټونه لرئ یو ذبیح الله ایمان او بل د جی اس ام ذبیح الله ایمان تاسو کوم اکاونټ غواړئ چې ریکور کړئ دلته زه جی اس ام ذبیح الله ایمان دې باندې کلیک کوم دلته راته وایي چې ستاسو فیسبوک چې دی هغه په دغه نمبر باندې کنفرم نه ده بلکې په ایمیل ادرس باندې کنفرم ده نو تاسو ایمیل ادرس ته به میسیج درشي نو دلته زه کنټینیو باندې کلیک کوم کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ نو را به شئ که تاسو نمبر ورکړی وي نو تاسو ته به نمبر ته میسیج درځي او که چېرته تاسو ایمیل ادرس کنفرم کړی وي نو تاسو ته به ایمیل ادرس ته میسیج درکوي دلته مینهوالو زه راځم کوم ایمیل ادرس چې ما هلته په فیسبوک باندې ورکړی دی همغه ایمیل ادرس زه غواړم چې خلاص کم تر څو ماته کوم میسیج کنفرمیشن میسیج چې راکړل شوی دی همغه پکې وګورم نو مینهوالو دلته ګورئ اوس زه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو ته پاسورډ راځي تاسو ګورئ مینهوالو دلته ماته د فیسبوک سیکیورټي کوډ یا کنفرمیشن کوډ راغلی دی 90 اته اتیا دغه کوډ به مینهوالو تاسو راواخلئ او دلته به یې مینهوالو کنفرم کړئ کله مو چې کنفرم کړ نو دلته به مینهوالو تاسو نه نیکسټ وغواړي تاسو به هغه نیکسټ کړئ او دوهمه پوښتنه درته راځي چې دغه اکاونټ دی په نورو موبایلو کې خلاص وي یا نه نو که غواړئ چې خلاص دی وي نو هغه انتخاب کړئ او که چېرته غواړئ چې نه بند دی وي نو تاسو لوګ آوټ انتخاب کړئ او نیکسټ کړئ نو ستاسو د موبایل بلکې د فیسبوک پاسورډ به ریکور شي او پیدا به شي نو دا اسانه طریقه ده تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې یوز کړئ نو مینهوالو که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ او زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ ځکه چې هره ورځ موږ په دې چینل باندې نوي ویډیوګانې اپلوډ کوو ستاسو لپاره تر څو تاسو یو څه ترې زده کړئ دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله